په کابل کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د اقلیمي بدلون نړیواله اونۍ ولمانځل شوه. په دې غونډه کې د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. په پیل کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سرپرست حافظ عزیز الله وویل چې اوسمهال په نړۍ کې اقلیمي بدلون یوه توده موضوع ده او ټول هیوادونه په شریکه کار کوي ترڅو د اقلیمي بدلون تاثیرات راکم کړي. نوموړي زیاته کړه چې د اقلیم بدلون له امله افغانستان هم ډېر زیانمن شوی، خو زیاتوي چې دوی پر وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی. د 1980 کال راهیسې د اقلیمي بدلون موضوع د نړیوالو پام ځان ته راړولی دی او ډیرو هیوادونو په دې برخه کې عملی اقدامات پیل کړي دي. که څه هم د پخوا څخه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره هڅې روانې وې، خو بیا هم ډیرو هڅو او ګډ کار ته اړتیا شته. له همدې امله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رهبري دې مسلې ته جدي پاملرنه کړې ده. د افغانستان فضا خرابه کړې ده. که خدای مکړه تغیر اقلیم ته په افغانستان کې توجه ونیسي نو دا معلومه خبره ده چې د افغانستان د تغیر اقلیم بدې پایلې به نورو هیوادونو ته هم سرایت وکړي. د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي وویل افغانستان یو له مخپرودو هیوادونو څخه دی چې په نړیواله تودوخه او ګلخانه‌ایي ګازونو په افرازولو کې تر ډیره دخیل نه دی، خو تر ټولو ډیر زیان بیا افغانستان لیدلی چې باید نړۍ او هغه هیوادونه چې د اقلیمي بدلون سبب شوي دي باید افغانستان ته یې بیه ورکړي. با آنکه سهم افغانستان در انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرمایش جهانی 0.08% است، اما مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه از آثار مخرب و منفی شدید متاثر گردیده است. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تانکزي بیا په هیواد کې د اقلیمي بدلون عوامل د ځنګلونو تخریب، په خپل سر د څاګانو کیندنه او د اوبو بې ځایه مصرف یاد کړ او زیاته یې کړه چې له اقلیمي ناورین سره مبارزه د حکومت دنده ده او باید پر وخت اقدامات وکړي. جنگ، ناخوالو، بمبارد، کیمیاوي سلاحو استعمال، بمونه، بارود او همدارنګه د ځنګلونو تباه کېدل، خپل سر د غو وهل کېدل، سوځېدل او د مځکې په سر باندې په غیر قانوني توګه حفریات د اوبو راویستل او هغه بې ځایه استعمال دا ټول هغه ناخواله او مشکلات دي چې زموږ ملک ورسره لاس او ګریوان دی او همدغه مشکلات سبب د دې سوي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون په ارتباط باندې یو له هغو ملکونو نه ووسي چې ډیر زیان هر کال ویني او لیدلی دی. د یادونې وړ ده چې اقلیمي بدلون د روانې پیړۍ تر ټولو ستره ننګونه ده. د شدیدو سیلابونو راوتل، د ځمکې د تودوخې زیاتوالی، بې وخته یخني، د وچکالیو بېساری تکرار، ځنګلونو کې اورلګېدنې، د سمندري اوبو د سطحې لوړوالی، د اوزون پردې نازک کېدل، د قطبي دایمي یخونو ویلي کېدل او داسې نور هغه موارد دي چې له امله یې په روانه لسیزه کې د اقلیمي بدلون بحث تر بلې هرې موضوع زیات مطرح کېږي. عبدالله حیدرزی، STR نیوز، کابل.